بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننی درس په کوروډرا پروګرام کې څوم نمبر درس دی؟ 10. لسم نمبر درس کې به زه تاسو ته نننی درس که زه چېرته یو آبجیکټ دلته ډرا کړم، نو ما تیر کلاس کې تاسو ته د شیپ کمانډ په باره کې یو څه خبرې کړې وي او یو څه به کې دلته پاتې وي. دا پاتې خبرې به تشریح په پاتو خبرو کې اولنۍ خبره موږ سره چې دا هغې ته وایي ریورس ډایرکشن. ریورس ډایرکشن څه ته وایي؟ د ریورس ډایرکشن نه هدف دا دی، ګورئ موږ په دې کې څلور لاینه لرو او دا څلور لاینه څلور نقطې لري، لکه یوه نقطه دا ده، بله نقطه دا ده، بله دا ده او بله دا ده. څلور پوینټونه دي که نه؟ که زه چېرته مثال دا لین انتخاب کړم او د دې لین نه پس په دې ایډ نوټ باندې کلیک کړم، نو دې به تا ته په دې لین کې یو نوې نقطه ایډ کړي. که زه دا لین انتخاب کړم او په دې ایډ باندې کلیک کړم، نو دې کې به نقطه ایډ کېږي. که زه دا انتخاب کړم دلته او که زه دا انتخاب کړم دلته، یعنی هره نقطه چې تاسې انتخابوئ تاسو ته به د هغې نقطې مطابق په لین کې نوې نقطه ایډ کېږي. دا پرون ویلي وه، خو که تاسې په ریورس ډایرکشن باندې کلیک والئ، دلته دغه د نقطو دا ډایرکشن بدل شو. ډایرکشن نه هدف دا دی، مخکې به چې موږ دا نقطه انتخاب کړو په ایډ نوټ به کلیک کړو، کوم ځای کې نقطه اضافه کېده، اوس به دلته نه اضافه کېږي، اوس به دې سایډ کې اضافه کېږي. مخکې به چې دا نقطه انتخاب شو، نو په دې لین کې به نقطه اضافه کېده، اوس به ټاپ کې اضافه کېږي. دا وجه دا ده چې موږ په شي باندې کلیک کړی دی. نو که زه بیا په دې کلیک کړم او له هغې نه وروسته تاسې په دې کې لیټ سپوز دا نقطه انتخاب کړئ، په ایډ کلیک کړئ، نو دې بېرته په همدې ځای کې دغه ډایرکشن چې کله تاسې تغیروئ، نو د دې مسلې لپاره ریورس ډایرکشن. دویمه خبره په کوروډرا کې دا ده، که چېرته فار ایگزامپل دا آبجیکټ دی، که زه لیټ سپوز دا نقطه انتخاب کړم او په دې کې بریک کرف باندې کلیک کړم او د بریک کرف نه وروسته دغه لین راوالم، دا دې سایډ ته راوړم. دا لین مثال لږ داسې کو. زه غواړم چې د دې لینونو ترمنځ یو لین باید موږ سره راشي تر څو دا آبجیکټ بیرته بند شي. لکه ته راشي دا انتخاب که بریک یې که، د دې نه دا نقطه سلیکټ که، بری ویسه. زه دا لین دلته داسې ږدم، زه غواړم چې دا نقطې دواړه سلیکټ کړم، دا نقطه به د دې سره بنده شي، نو په دې کلیک کې ډایرکټ بنده شي، او دا نقطه باید د دې سره بنده شي. ته راشي بیا په دې کې دا دواړه نقطې سلیکټ که، په همدې کلیک کې ډایرکټ بنده شي. یعنی هغه لاین چې تاسو څنګه جوړ کړي د همغې مطابق دی هغه څنګه کې بند کړي. نو دې کې ګورئ یوه نوې نقطه ایډ شي، نو ته کولی شي د دې نقطې په ذریعه باندې ته دا خپل سیستم جوړ کړي. دا نقطه د دې نقطې سره مخامخ راولئ، دا دواړه به سلیکټ کړو او د دې دواړو سلیکشن نه وروسته دلته په دې کلیک کړه، هاریزنټل یو بل ته مخامخ کړه. ویلي مو دا که نه؟ دا دواړه یو بل ته مخامخ راولئ هاریزنټلی، دا یو مکمل آبجیکټ شو موږ سره. دا که تاسې دا نقطه انتخاب کړو، په دې ایډ نوټ هم کلیک کړو، دا نقطه م انتخاب کړه، نو زه غواړم چې دا دواړه نقطې د دې نقطې په سینټر پوزیشن کې راشي. په دې کې ورټیکل ټیک مارک تاسو پرېږدئ. ورټیکل ټیک مارک د دې لپاره استعمالیږي چې دا ورټیکل لینونه سره ایډجسټ کړي. په هغې باندې بیا هم ځو مونږه. بل دې کې موږ سره یو آپشن دی، هغې ته څه وایي؟ ایکسټریکټ صفات. ایکسټریکټ صفات څه ته وایي؟ تاسې که چېرته مثال دا لینونه سره جدا کړئ او د دې دواړو سلیکشن والی،
هغه اوس په حال ډیسیبل دی. extract the selected subpath from the object to create two separate object. دلته دی اخر ته وګورئ کلوز کرف دی ته وایي منګه که چیرته مثال یو آبجیکټ دلته ډرا کو او بیا زه په دې کلیک کوم دې کنور ټو کار کوم تاسو که د دې انتخاب وکړئ او د هغې نه پس تاسې دلته دا بریک کوئ یعنی هره نقطه دې کې انډیویژولي راولئ زه غواړم دا بند کړم نو ته به اول دا نقطه سلیکټ کړې بیا به شفټ نیسي بیا به دا سلیکټ کړې بیا به د هغې نه وروسته تاسې په دې کې به ایکسټینډ کرف ټو کلوز باندې کلیک کوئ که تاسې دا دواړه نقطې سلیکټ نه کړئ یعنې شفټ ونې نیسئ دا او بیا دا سلیکټ نه کړئ تاسو که په دې کلیک وکړئ بندېږي در سره خو که ته نقطې سلیکټ نه کړې دا بیخي کار نه کوي زه یم نقطې هم نه سلیکټ کوم خو دا ابجیکټ باید بند شي نو د دې دپاره به چی باندې کلیک کړو کلوز کرف داسې هم کېږي داسې هم کېدی شي چې تاسې دلته ارینج ته راشئ جوین په چی باندې کلیک کړئ او بیا په چی باندې کلیک کوو مونږه ښه دا بیا جدا خبره ده جوین کر بل څه مطلب دپاره یوز کېږي نو مونږه کولی شو چې د دې بغیر د دې نه چې ابجیکټ سلیکټ کړي نقطې دې باندې کلیک کوو دا بند دی دا یو ابجیکټ دی ما سره په کورلرا کې که زه په دې کلیک کړم او زه یوه نقطه دلته ډبل کلیک سره سلیکټ کړم بله نقطه دې ځای کې بله نقطه ته چې کله دا سلیکټ کړي او بیا تاسې په دې سټریچ اور سکیل نوټ باندې کلیک کړئ او دا د یوې نقطې نه ونیسئ داسې غټې کړئ څومره چې دا ته غټولی شي که تاسې دلته روټیټ باندې کلیک کړئ د روټیټ پیدا دا ده چې دا به بیرته څنګه کېږي داسې روټیټ کېږي یو ابجیکټ تاسې مثال کومه ساحه چې د دې نه تا بهر کړې هغه روټیټ کړئ د هغې د روټیشن دپاره تاسې ته دې طریقې نه کولی شئ چې وکړئ استفاده وکړئ زه هم داسې روټیټ کړم تاسې کولی شئ یو ابجیکټ داسې راولئ موږ چې کله په ابجیکټ کې یوه ساحه داسې فارمیټ سره بیلوو د هغې لپاره به تاسې د دې آپشنو نه استفاده کوئ په آخر کې آل نوټس دي الاین نوټس دي که نه نو دا خو مو ویلې چې کله دو نقطې سره یو بل ته څه کوو مخامخ کوو د هغې لپاره به څه استعمالو الاین نوټ په دې کې که دا یو ابجیکټ زه راوالمه ریډیوز اصلا ګولوالي ته ویل کېږي که زه په دې کلیک کړم او دا کنورټ ټو کرف کړم او دا نقطې تاسې دلته د څو لیکئ 10 ښه د دې اصلي مقصد دا دی که زه دا ابجیکټ راوالم په دې کلیک کړم بغیر د هغې نه هم تاسې دا ریډیوز کولی شئ دې ته ریډیوز وایي چې د ابجیکټ سایډونه څنګه شي ګول شي نو چې هغه څومره تاسې بیا ګول کوئ د خپل ضرورت مطابق ابجیکټ ګول کولی شو مونږه دا زمونږ په کوروډرا پروګرام کې د چا مربوط خبره شوه د شیفټ ټول شیفټ ټول د همدې لپاره استعمالیږي چې د یو پکچر په شکل کې چی راولي تغیرات راولي هدف باندې ورسېد تاسو که نه نو کوروډرا کې که یو عمومي ابجیکټ زه راوالم تاسې د هغې لپاره مثال انټریکټیو کلر اچوئ په دې کلرونو کې ګورئ تا ابجیکټ شیفټ پیج آف کې دې دپاره تاسو انټریکټیو فیل باندې کلیک کې دلته یو رنګ تاسې واچوئ کم رنګ اچئ یو سایډ کې یو رقم رنګ بل سایډ کې مثال بل رنګ چې کم رنګ تاسې اچوئ دا ابجیکټ دې موږ سره بل ابجیکټ دا شیفټ پیج ډاون کوي دا د پاسه راشي نو زه بیا که د دې نه ډوپلیکیټ کړم ګوره دا ګول ابجیکټ دی موږ سره درې ابجیکټ دي لیکن سایز کوچنی کړل دی موږ که دې کې تصویران عکسونه راوړو نو تاسو ته ما ویلي وه چې امپورټ شارټکټ کنټرول
آی دی کلیک کا تصویر راوړه دا تصویر به د آبجیکټ په داخل کې څنګه راوړي پاور کلیپ کنټرول ونی سو آبجیکټ ته پاسه کلیک کو دلته راوړي سایز له کوچنی والا دومره کوچنی چې څومره دی کې دا صحیحږي کلر ورته څنګه ورکوي کلر 4 رقم کلر تاسو اوس غواړئ آؤټلاین دپاره تاسو ته ما ویلي وه چې د آبجیکټ آؤټلاین دپاره باید دا ټیک مارک څنګه وي آن وي 4 رقم آؤټلاین تاسو ورکوئ اوس زه فایل ته راځم ایکسپورټ امپورټ د کې نورې آبجیکټ هم موږ سره شته لیټ سپوز دا آبجیکټ راځئ دلته تاسې افیکټس پاور کلیپ دې داخل ته راوړه دا آبجیکټ دلته کېده دا خو بلکل همدونه صحیح دی زه غواړم د دې آؤټلاین دې ته م ورکړم نو څنګه ورکو ورته آؤټلاین دلته یو کمانډ دی کلر آی ډراپر ورته ویل کېږي کلر آی ډراپر دا وظیفه لري چې د دې په آؤټلاین ودرېږه او د دې آؤټلاین باندې ودرېږه نو هماغه آؤټلاین کلر دې ته ورکړې که نه بیا تاسې په دې کې د سایز په اړه جدا خبره ده سایز او د دې آؤټلاین کلر آی ډراپر باندې تاسو ودرېږئ دې غاړه باندې په دې غاړه هم کلیک کړئ نو هماغه لین راشي دې کې آؤټلاین کې سایز کې وګورئ سایز دې صرف کوچنی دی دا به څو کو مونږه درې وي دا به هم کنټرول آر سره درې کو دا به هم کنټرول آر سره دا تیر اول نه درې وو مونږه فایل ته راځو امپورټ دا ایکسپورټ د سب کولو لپاره استعمالیږي او امپورټ دا تصویر دی افیکټس ته راشئ پاور کلیپ سایز یې غټ کړئ بهر کې کلیک د دې لپاره تاسې کوم رنګ چې خوښه وي هغه واخلئ لکه وایټ کلر دا بل کلر مثال یو جدا رنګ آؤټلاین کلر اوس ورته چینج کړئ دلته مثال رنګونه دي رایټ کلیک سره اخیستی شو ته دلته آبجیکټ راواله په دې شیپ کمانډ کلیک کړه یو سایډ کې ګول کې نو کوم بټن ونیسو کنټرول بټن دا راشي افیکټس ته دا داخل ته راوړه دلته یې کېده دلته زه غواړم کنټرول دې نه یو ډوپلیکیټ والا دسې ډوپلیکیټ او دا آبجیکټ دلته کې د دې لپاره یو رقم کلر او د دې بل لپاره بل رقم کلر دوه مختلف کلرز چې هغه بیا موږ افیکټس ته ګورو د هماغه رقم افیکټ دی کې تاسې واچوئ آؤټلاین نه دی پکار آؤټلاین د دې نه ختم که نور هم یو آبجیکټ تاسې پکې ډیزاینوئ موږ دا آبجیکټ دی شپ ټول باندې کلیک کو کنټرول کیو کنورټ ټو کار لین راواله ګول دلته زه دا دلته کدم په افیکټس پاور کلیپ فلیش انساید داخل ته لاړ شه دا لږ روټیټ پکار دی بس او دې نه یو ډوپلیکیټ الو دواړو لپاره یو کلر ورکو دې تم کلر ورکا او دا شاته آبجیکټ انتخاب دی هغې تم کلر ورکا دا د آبجیکټ په دې شکل کې تغیرات دي چې راولئ موږ دلته مثال لیکنه تاسې پښتو کې ګوره لیکنه کوی شئ کمپیوټر ځینې الفاظ ګډوډ راځي دا ټیکس به تاسې سلیکټ کړئ بیا به دا غټ کړئ ولیکئ کمپیوټر ساينس مثال څه شي پوهنځی داسې راځي که نه بولډ منګه د پښتو لیکنې دپاره چې کله یو ډیزاین کو نو په کار خو دا دي چې منګه دلته باید د پښتو خپل فنډس استعمال کوئ کم فنډ دلته مختلف فنډس دي دویمه خبره دا ده چې بیا کله آؤټلاین دې ته ورکو
نو دا آوټلاین دپاره به آوټلاین پین ته راځو، سایز به م انتخاب کو، خو بهینډ او دا ټیک مارک به پکې نه له یاده نه وباسئ. کلر چې هر کلر تاسو ورکوئ، مثال سایز یې 8 دی، 4 کوچنی دی، آوټلاین پین ته راشئ تاسو ورته 6 واخلئ. کلر ورته مثال آی ډراپر ټول همدا وظیفه لري چې د دې ځای نه کلر واخله او دې ځای ته یې ورکړه. دا د آی ډراپر ټول کار دی. دې لپاره کوم کلر پکار دی؟ اوس انټریکټیو فل باندې کلیک کا، راشه دې ځای کې تاسو ورته ووایئ ادر کلر باندې ګور دې کوم کلرونه شته، دې کوم کلر شته، کوم کلر استعمالوي؟ دا کلر له دې سره میچنګ نه کوي، لیټ سپوز ادر کلر. دلته ماډلز ته راشئ، دلته وګورئ چې کوم کلر د دې سره میچنګ کوي، دا لاندې نقطه انتخاب کوي، دا دویم کلر مثال دې سره میچنګ نه کوي، دلته راشئ لږ تیز کلر، دا والی ورته اینه بیک گراوند دا موږ راوستي، سلیکشن یالو یو ډوپلیکیټ زه بله ملمه، شفټ پیج ډاون سره تاسې ابجیکټ شاته راوړی شئ او د هغې لپاره جدا کلر تاسو ورکوی شئ. دا ابجیکټس دي، د دې لپاره مثال دا کلر، د بل لپاره یلو کلر. چې کله دا سبکو څنګه سب تاسو بل ته راشئ ایکسپورټ د LCD باندې دا د کوالټي صحیح نه ښکاري، اوس تاسو بیا سیسټم کې وګورئ دا به صحیح. دلته به تاسو نوم ورته ورکئ، مثال ډیزاین، خو دلته به تاسو سره دوه خبرې دي، دا یاد ساتئ. دا کلر موډ ښکاري که نه، یو RGB دی او بل CMYK. دا خبره ډیره ضروري ده. که دا ډیزاین ته فیسبوک یا واتساپ وغیره ته جګې، نو دلته به اول CMYK تاسو سره انتخاب وي. نو که ته د مثال د انټرنیټ صفحو کې د دې نه استفاده کې د CMYK موډ به RGB انتخاب کړي. صحیح شو؟ CMYK موډ به څه انتخاب کو؟ RGB. او که چیرې پرنټ کې نو هغې لپاره به څه انتخابوئ؟ CMYK. دا ګوره یاد ساتئ چې بیا په تاسو به انټرنیټ صفحې ته اوچت کړي، بیا به هلته صحیح نه ښکاري. نو دا ډېر په های کوالټۍ سره څنګه شو؟ ثبت شو. های کوالټي ده دا موږ سره څونه جدا زه رانږدې کومه. استاد که موږ وغواړو چې دا عکس یو بل جګ یا فټ دې سره په شاته هغه نه بدلېږي، څه نه کېږي؟ شیپ به پاتې شي او عکس به لاندې راشي، دواړه یو ځای انتقالېږي به، لکه دې بل اولینی عکس نه دی، بیک ګراوند یو رقم دی او موږ شاته بل عکس کېښود. کوم ځای کې مو کېښودلو؟ دغه نه دی د ښوونځي نه لاندې د دې نه؟ خو دا ګوره یو ابجیکټ دی او دا هر څه د دې د پاسه دی، به دا ثبت کېږي. لکه ما مطلب دا چې دا به ښوونځي نه چې لاندې کوم عکس دی، دا غواړو چې لږ لاندې راولو. راوله که نه؟ سلیکټ یې کړه، لږ یې لاندې راوله. نه یوازې مالې که چیرې دا یوازې راولو، د شیپ او عکس په تغیر کې دا عکسونه ما چې دی مثال په دې آرشیف کې نن راوړي دي، دا به ورسره خپله یو ځای موف کېږي. بل دی کې ګوره که زه یو ډیزاین مې دا وکړې، یو ډیزاین یو بل کومه، هغې کې زه کلر اچومه، مثال دا یو مکمل ډیزاین دی، زه غواړم دا صف کم، دا نه صف کومه، صحیح ده. په یو ځای کې دوه ډیزاینونه دي، نو چې ته کله مثال په دې ایکسپورټ کلیک کې، دلته موږ سره یو ټیک مارک دی سلیکټ انلی. د دې معنا څه ده؟ ته کوم یو ډیزاین صف کې، دا صف کې که نه، نو ته به دا باید ټول سلیکټ کړي او د هغې نه وروسته ورته ووایي چې زه دا صف کوم، نو سلیکټډ انلی معنا هم دا ده چې کوم یو ما سلیکټ کړی هغه صف کړه، چې کوم مې نه دی سلیکټ کړی هغه مه صف کوه. نو چې کله ته دا صف کې، نو ګورې دا به جدا ځان ته هم دا صف کېږي، دا بل سره هېڅ کار نشته. خو که هغه ټیک مارک ونه لګې که نه، هغه ټیک مارک ته ونه لګې، مثال ته دا ایکسپورټ کې او دا آف کې، نو بیا به تا ته دواړه ښیي، دا هم ثبت کړي، دا هم ثبت کړي. نو ته خو نه غواړې چې یو ځای ثبت کړې که نه، دې په وجه باندې. زموږ خو
خو بغیر ټرای کې کول پرکټیکلی کار یو آبجیکټ دې بل آبجیکټ داخل ته نشو کولای دا ځکه چې ته غلط کې ډیر ټرای کې کول اوس دا زه تا ته ښیم دا تا ته ښکاري دا پاسه چې ورباندې دي دا زه بهر ږدم زه غواړم دا داخل کې د ابجکټ راولم اول به څه شی وکړي ګوره اول به دا ټول انتخاب کړي چې هر ابجکټ که یو ابجکټ یو انتخاب کړه که دوی انتخاب کړه بیا د انتخاب نه وروسته افیکټس ته راشه پاور کلیپ کې په دې کلیک کړه بیا دلته دا شی ښکاري که نه دې ته داخله که نه دې په منځ کې په لیفټ کلیک باندې یو کلیک وکړه د ماوس په لیفټ کلیک باندې نو داخل ته لاړه بیا کنټرول ونیسه بیا د دې ابجکټ د پاسه لیفټ کلیک باندې کلیک کړه ګوره هر څه ښکاره شي بیا د هغې نه وروسته دا ټول انتخاب کا او راشي دا دلته کېده دا بل هم انتخاب کا ورسره ټول راکاږئ نه داخل ته بیا کنټرول ونیسه په لیفټ بټن یو بل کلیک وکړه دا دې اوس رانشي کوم عکس کې دې کې تغیرات راولي که نه اوس کنټرول ونیسه ورننه وځه کوم دې کې تغیرات راولي که دې کې زه دې کې راولم کنټرول ونیسه او بیا په دې کلیک که ورننه وځه صحیح شو یو بل پسې ورننه وځه او چې کله ورننه وتې سایز یې مثال لږ کوچنی په کار د دونه غټ مې نه دی په کار صحیح شو لږ روټیټ کومه مثال صحیح شو بس اوس کنټرول ونیسه بهر یو کلیک وکړه بیا بهر بل کلیک وکړه کنټرول به دې نیولې کولی شو مونږه صحیح شو نو دا د شیپ کمانډ کار او دا مې ته لږ عملي کار وکړي نو رو به تاسې کار کوئ نو داسې خو به نه چې په یو وار هر څه وکړئ بس دی